السلام علیکم درنو دوستانو، په دې هیله چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ او وخت به مو په خیر تیریږي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ټیک ټاک او یوټیوب باندې د بیلابیلو ویډیوګانو په ترڅ کې خلک ډیری د معلوماتي ویډیوګانو غوښتنه کوي. په تیره ویډیو کې موږ ویلي وو چې څنګه کولی شو مثلا په تیرو ویډیوګانو کې د ماسک مخالفې چیک کو، د ګاډو مخالفې چیک کو او همدارنګه ویلي مو چې په امیریټس آی ډي پسې څنګه مخالفت چیک کو. همداسې نور د ایرپورټونو او د بیلابیلو څیزونو په تړاو باندې معلومات ورکړي. خو نن موږ غواړو چې دوستانو غوښتنه دا کړې ده چې که چیرې ویزا کینسل شي او یا وخت پرې تیر شي، دلته ایکسپایر شي، د هغو ویزو مخالفې به څنګه چیک کوو. نو دا ډیر ایزی سټپ دی، تاسو کولی شئ چې دا په خپل موبایل یا کمپیوټر کې چیک کړئ. دوستانو یې غوښتنه کوله، نو راځو سټپ بای سټپ طریقې ته چې څنګه کولی شو که چیرې ویزا ختم شوي وي، موږ باندې دلته اضافه ټایم تیر شوی وي، مخالفه راځي څنګه به یې چیک کوو، او که چیرې ویزا کینسل شوي وي د هغې نه وروسته به یې مخالفې څنګه چیک کوو. نو دا ډیر ایزی سټپ دی. راځئ چې پیل یې کړو. تاسې ته به په دې څنګ کې د موبایل سکرین ښکاره شي، په دې سکرین باندې تاسې سټپ بای سټپ د معلومات وګورئ. خو یادونه باید وکړو چې تاسې به مخالفه په دې نمبر چیک کوئ. د ویزیټ ویزا تاسې وګورئ په دې سکرین باندې پاس ټاپ کې کوم نمبر چې دی په دې چې کېږي ورسره پرمیټ کارډ هم همداسې دی. یعنې کله چې تاسې د لومړي ځل لپاره اماراتو ته راځئ او پاسپورټ باندې ویزه نه وي لګېدلې، نو داسې پرمیټ کارډ به تاسو ترلاسه کوئ. په هغې کې هم داسې نمبر وي. نو که چیرې تاسې په پاسپورټ باندې ویزه ونه وهئ، نو دا پرمیټ کارډ چې بیا وروسته مخالفه راځي هغه هم په دې نمبر باندې چیک کېږي. او همدارنګه که چیرې تاسې په پاسپورټ باندې ویزه ولرئ، نو دا نمبر چې تاسې یې ګورئ په دې سکرین باندې د فایل نمبر، په دې نمبر سره تاسو کولی شئ چې مخالفت چیک کړئ. نو مهمه دا ده چې دلته موږ قانوني واوسو. که چیرې تاسې د داسې چا نه ویزا اخیستې وي چې د هغې پته نه لګي، پاسپورټ د هغو سره وي، د کینسلیشن او د نورو ستونزو پته یې نه لګي، تاسو کولی شئ چې دا ایزي سټپ واخلئ او خپل مخالفت چیک کړئ. راځئ چې لاړ شو لومړی مخالفت چیک کو چې دلته چا ویزا را لېږلې ده، په هغې باندې وخت تیر شوی دی، نو څنګه به د هغې مخالفه معلومو. ایزي سټپ یې دا دی چې تاسو د سکرین باندې ګورئ، دلته د آی سی ای UAE کوم ځانګړی سافټویر چې دی، که چیرې دا تاسې راواخیسته دا هم ایزي دی. خو په دې براوزر کې د دې نه هم اسانه چیک کېږي، ځکه په دې آی سی ای کې بیا هلته د ایمیل ادرس او موبایل نمبر غواړي چې ډېری ملګري شاید د ایمیل ادرس یا د موبایل نمبر سره به ستونزه ولري، کله کله ډیټا پکې نه اخلي. نو تاسې راشئ دلته د کروم ته خپل موبایل کې، او دلته په ګوګل کې ډېره ایزي دی، دا ولیکئ ورته ICA AE. ځکه چې که چیرې تاسې د اماراتو نه بهر وئ، نو تاسې بیا UAE ورته وروسته کوئ، ځکه دا به درته په لومړي سر کې بیا رانشي. نو دا ICA سمارټ سرویسز دا به وکېږي، او د هغې نه وروسته به راشئ. دا چې کله خلاص شو، تاسې به راشئ دلته 3 ډاټس چې دي، دا 3 ډاټس به ووهئ، که 4 ډاټس دي د هغه چې د کرښه به دا په تاو شي، او د هغې نه وروسته به پبلیک سرویسز ته راشئ. پبلیک سرویسز به کلیک کړئ، او دا ګورئ سمارټ سرویسز پبلیک چې کومه دي، په دې لومړي سر کې فاین، پے، فاینز، ولیوشنز اف انټري، پرمیشنز اور ریزیډنس پے نیو فاین. صحیح ده؟ نو تاسې به سټارټ سرویسز کلیک کړئ. سټارټ سرویسز کې دا ګورئ دلته سټارټ سرویس کې تاسې دا وګورئ، دلته ویزا نمبر راځي. تاسې د ویزا نمبر په دې سکرین باندې چیک کړئ. دلته د ویزې نمبر دی، تاسې به یې داسې داخل کړئ. نو دلته د ویزې نمبر دی
دلته به لومړي 3 حروف واچوئ صحیح ده او ورپسې به ایر واچوئ ایر چې دی 2019 صحیح شو بیا سرویسز دی سرویسز کې دلته 78 یعنی هلته به تاسې خپل د ویزې نمبر ګورئ سرویس 78 سیکوینس نمبر او بیا ورپسې ډیټ اف برث شپږ اتیا 1980 او I'm not robot او سرچ به کلیک کلم چې سرچ کلیک کو دلته به که مخالفه درته سیمي نو دلته به ښکاره شي دا وګورئ لاندې د دې نوم صدیق خان خدای مو دې وساتي 9,400 مخالفه څو ورځې اضافه دلته تېرې کړې دي دا وګورئ number of overstays days 449 ورځې تېرې کړي مخالفه ورپسې څومره راغلې ده 9,400 صحیح ده نو دا و د یوې ویزې مخالفه اوس ګورو یوه بله ویزه هم چک کوو چې په هغې کې د یو نمبر کم راځي مثلا لکه د پاسپورټ باندې د ویزې د پاسپورټ باندې د لګېدلې ویزې مخالفه به څنګه چک کوو همدغه ده لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې ګورئ 201 او ایئر څومره دی 2020 سرویس نمبر او دلته به 2 اچوو ځکه لاندې بیا نمبر نه پوره کیږي 12 او دا شي ده او ډیټ اف برث 23 صحیح شو I am not robot او دلته به سرچ کلیک کړئ صحیح شو نو دلته نمبر اف اور سټیز 0 نو فاین هم 0 دی نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د خپلې ویزې مخالفې چک کړئ خو د خپلې ویزې کاپي باید ولرئ او همدارنګه د زیږېدو نیټه هم باید درته معلومه وي نو یوه بله ویډیو کې به بیا موږ ښایو چې څنګه داسې یو ډیټا د ځان سره ولرو چې هم د پاسپورټ کاپي پکې وي هم د ویزې کاپي پکې وي هم د ایمریټس آی ډي کاپي پکې وي نو آی سی ای کې د پروفایل د جوړولو دپاره به بله ویډیو کې بیا وغږیږو تر څو تاسو سره د ایمریټس آی ډي کاپي د پاسپورټ یعنې د ویزې کاپي تاسو سره پاتې شي او همدارنګه دا به هم تاسو ته پته هلته لګي چې مثلا ماته څونه ورځې پاتې دي او ویزا کنسل ده او که نه اکټیو ده او که نه دا ټول هماغلته معلومیږي نو په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي ډېر مننه چې تر دې دمه راسره پاتې شوئ که زما چینل ته نوي وئ نو په مهربانۍ دا سبسکرایب کړئ د نورو کومو داسې ویډیوګانو غوښتنه کوئ چې تاسې ورته ډېر ضرورت لرئ هماغه راته لاندې په کمنټ